خاصه درخواست به وته درخواست به وته کوم نو مرګرو لږ خوشاله شي لږ دار به ورته ملاو شي او وایي چې واقعي موږ د دې قابل یو. نو مرګرو تاسو ته درخواست کوم چې تاسو په خپل دعاګانو کې مونږ یاد لرئ، زموږ د دعاګانو هم تاسو لازمي حصہ یې، او ځکه د دعا دپاره ریکویسټ کوم تاسو ته چې د جمعې زبرګه شپه ده او د دعاګانو د قبولیت شپه ده. نو ان شاء الله مونږ به ټول د یو بل دپاره هم دعاګانې کوو، او د خاص کر د پاکستان دپاره چې زموږ ښکلی ملک پاکستان رب په خپل حفظ و امان کې وساتي او ډېره ښکلا پکې نوره هم زیاته شي. یقینا چې تاسو به هم دا غواړئ. بابا جانه ته څه وایې؟ بالکل همداسې دا خو زموږ کور دی، جی کور دی او بیا د کور خیال خو به ساتو که نه، بالکل. نو دا وطن هم زمونږ کور دی. بل اپا ډرامګۍ حوالې څه ځایم چې کتونکي راشي اورېدونکي راشي، نو ته چاله د خبرې وار ورکړې؟ نو زه اوس پورې وغلی وم. نو هغه خو زما خوله روانه وه که نه، نو چې زما هغه خبره لا مکمل شوې نه وه تاره او دنګل. ملګرو د ډرامګۍ په هکله به راسره هم خبرې کوئ چې ډرامګۍ تاسو واورېده، په دې کې ستاسو څه خوښ شو او په څه باندې تاسو ته اعتراض دی. چې کومه خبره ستاسو ناخوښه هغه ضرور مونږ ته په ګوته کوئ. زه ګورې په تنقید ډېره خوشحالېږم. هسې ډرامه خو داسې وي چې هغه اول ریکارډ شي، بیا د هغې هر یو ټکي هر یو خبرې اول ولیکلی شي، هسې ریکارډ شي. ولیکلی شي، شاعر صاحب ولاړ دی حیات صاحب ها، نو اول هغه ولیکلی شي، بیا د هغې نه بعد ټیم برابر کي، هغې کې د مور کردار د چای، د کوروالا کردار د چای، هیرو پکې څوک وي لکه زه. ته هیرو؟ نو خو ده مړه بابا جانه دې عمر ته دې ګوره هیرو خو ایاز رضا دی. نو ټیک ګوره دې وطن دپاره چې څوک هم لږه ډېره مینه کوي که نه، بس هغه هیرو دی. نو ایاز رضا عمره مینه خو ستا په زړه کې د چا دپاره نشته، د ملک دپاره یا زما دپاره یا د هېچا هم خیر خوا نه ته بغیر ما همیشه خلکو پسې په شیشه خبر مخامخ صفت نه مخامخ صفت مې کړی دی. نو لکه ته چمچهګیري کې ایاز صاحب باقي ښه لیکوال دی او ښه شاعر دی او خوب اواز لږ ساعت درس به وشي هغه ماشومان نه